وخانده چې نړۍ درسره وخاندي. خندا د ژوند مالګه ده. په ټولنیز توګه خندا یو کس ته د زړه سکون او موقتي ارامتیا وربخښلی شي. خو تر هغه ځایه خندېدل ښه وي چې انسان د خدای له یاده ونه باسي او منحرف نه شي. سره له دې خندا هم روح او فزیک ته ګټه لري. اړیکې مو سره ټینګوي او د ژور ملګرتیا لامل هم کېدلی شي. کله چې موږ یو کس وینو چې خاندي، همداسې خدای موږ ته هم خندا راځي. دا یو لومړنۍ اغیزه ده چې پر لیدونکي کوي. د خندا ګټې: خندا د انسان عمر زیاتوي. خندا انسان ته له رنګه ځواني ښایي. خندا د وینې فشار کموي. خندا د انسان د معدې له زخمه ساتي. خندا د کورتیزول په نامه هورمونونه تولیدوي چې په دې سره انسان ته د ناروغۍ په مقابله کې قوت ورکوي. خندا د سروتین او اندورفین هورمونونه تولیدوي چې بیا انسان د خوښۍ احساس کوي. خندا د انسان د زړه درزا فعاله ساتي. خندا د پوستکي سپینوالی او د تور داغونه له منځه وړي. خندا مو حافظه پیاوړې کوي او له زیات یادښت لامل ګرځي. خندا روحیه پیاوړې کوي. خندا مو په ځان او د نورو باور زیاتوي. خندا انسان ته انرژي ورکوي او کار کولو ته چمتو کوي. خندا مو له نورو سره اړیکې ټینګوي. خندا د انسان غیر فعاله یا اوږد غړی راویښوي. خندا د انسان دفاعي سیستم قوي کوي. خندا د وینې جریان تنظیموي. خندا مو د بدن اعضاو په برابرښت کې مرسته کوي. خندا د تنفسي سیستم لپاره ګټوره ده. خندا مو د ښه خوب څښتن کوي. خندا مو په تګ کې توپیر راولي. خندا د وینې شکر او کلسترول کموي. خندا مو بدن ته ارامتیا ورکوي. خندا سره مو مغز ښه کار کوي. خندا مو له دوستانو سره دوستي لا مضبوطه وي. خندا مو له منفي فکرونو ژغوري. خندا وزن کموي. خندا یو ډول منډې حرکت دی. خندا مو د غاښونو پاک ساتلو ته اړ باسي. خندا انسان ته ژوند هیلهمندتیا ورکوي. خندا د دوه کسانو ترمنځ لنډه فاصله ورکوي. خندا بې له دوا درد درمال کوي. خندا غمونه هېروي. خندا په ټولنه کې د ژوند مالګه ده چې په دې سره مو ژوند له خوښیو او هیلو ډکېږي. خندا ستړیا له منځه وړي. خندا د بدن هغه رواني تشدد دی چې په بدن کې خپل شوي احساسات ازادوي. خندا انسان ته خوشحالي راولي او د هر خوشحالي له ښادۍ سره تړلی وي. نو راځئ ځان او چاپېریال په دوستانو، خندا او خوشحاله او ښاد وساتو.